الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې موږ او تاسې د قرآن عظیم الشان د نزول حالات بیان کړو. اوس دا خبره بیانوو چې قرآن عظیم الشان په عهد رسالت کې، یعنی د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دوران کې د قرآن کریم حفاظت څنګه کېدو. نو کتابونو چې کوم لیکلي دي د تفاسیرو او د سیرت او د احادیثو په کتابو کې چې کله راځي، بیان خو موږ او تاسې تیر کړو چې وحی به په څه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتله. اوس دا خبره چې د وحی حفاظت به څنګه کېدو، نن به په دې موضوع باندې وغږیږو. خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسې خسته او ستومانه نسئ. نو د قرآن عظیم الشان په عهد رسالت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قرآن کریم را نازلېدو، دا وخت په عربو کې خدای جل جلاله داسې یو فطانت او زراکت او ذکاوت ایښی او پیدا کړی و چې دا ذکاوت خدای جل جلاله د ځمکې په سر باندې بیا په بله خټه او په نورو خلکو کې ایښی نه. دغه وجه دا وه چې په دې وخت کې قرآن کریم نازلېدو او الله جل جلاله د خلکو اذهان د قرآن کریم حفظ او یادولو ته تیارول او عیارولې او برابرولې. نو دلته په مکه مکرمه کې او هم په مدینه منوره کې دلته د جاهلیت زمانه وه. غټ غټ شاعران او لیکوالان او هغه کسان چې هغه د دوی بلغا او د دوی فصحا او د دوی هغه غټ غټ خلک وو، دغو به شعرونه جوړول او شعرونه به یې بیا په خپله حافظه کې ساتل، او یا به یې دا شعرونه را اخیستل او دا شعرونه به یې یوه شاعر چې به بیګه کوم شعرونه جوړ کړو او ترتیب به یې کړو او کوم پنځ به یې وکړو د اشعارو، نو بیا به څه وسو، بیا به دغه مختلف زمر او مختلف اقشار او تبرونه او مختلفې قبیلې او اقوام او مختلف خلق ټول په دې فکر کې وو چې دغه پنځونه چې ما وکړه دا به نو وس د مقابلې لپاره وړاندې کوم. بیا به یې دغه لیکنه راواخیسته او یو به یې وړله د شپې او د هغه سړي په دروازه باندې به یې برسې را ټک وهله کوم چې هغه به له ده سره په شعر کې مقابل و. بیا به سبا د ده د شعر جواب یې هغه لیکلی و، بیا به یې د شپې راوړ او د ده د کور په سر باندې به یې ټک واهو. او عربو ته خدای جل جلاله داسې حافظې او داسې اذهان ورکړي وو چې د یوه یوه سړي به په زرګونو شعرونه یاد وو او په خپله حافظه کې به یې جای کړي وو، او خپلې نسبنامې به تقریبا تر لسمو تر اومو تر اتمو تر شلمو تر پنځلسم پشته پورې دوی ته په یاد وې. مثلا دا به وي چې زه د پلانکي زوی یم، پلانکی بیا د پلانکي زوی ده، او پلانکی د پلانکي زوی ده، پلانکی بیا د پلانکي زوی ده، ها دا سلسله به یې تقریبا تر لسمه او یولسمه پشته پورې یاده وه. حتی د خپلو اسانو او د خپلو څارویو د خپلو حیواناتو د نسب سلسلې به هم ورته معلومې وي چې دا اس د پلانکي د اس زوی ده او د پلانکي اس بیا د پلانکي د اس زوی و، هغه بیا د پلانکي د اس زوی و. دغه د نسب سلسلې به یې خپلې هم بیانولې او د خپلو حیواناتو او د څارویو او د خپلو هغه د سپرېدا د اسونو د دغو شیانو هغه سلسلې دا به هم ورته معلومې وي. دا حافظه الله جل جلاله عربو ته ورکړې وه او د دې په خاطر یې ورکړې وه چې په دغو وختو کې خدای جل جلاله خپل کلام را لیږه او کلام ته یې د کلام حفظ او استحضار او د قرآن کریم یادولو ته یې بیا مقصد دوی ته
دغه اذهان ورکړي وو چې دا د دوی ذهنونه د قرآن کریم یادولو ته برابر شي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مناقبو کې راځي چې دی په خپله باندې یو مشهور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ابو قحافه زوی او پلار یې د فتح مکې په ورځ باندې مسلمان سو. سپین ږیری پلار یې او نبي علیه السلام ته یې راوست او کلمه یې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په خپله باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا یو مشهور نسبدان او سلسلهدان او نسبپو او تاریخپو انسان و. ټولو خلقو په دې باندې فیصله کړې وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یو مشهور تاریخپو او نسبپو او سلسلهپو انسان ده. نو دلته قرآن کریم چې راغی او شروع سو او وحیه را نازلېدله، نو دلته څه وسو؟ دلته یاتي په دې وخت کې د دې وحي په نزول کې په دې وخت کې به چې کله جبرائیل علیه السلام وحی راوړله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کوم آیاتونه وړاندې کړو، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به له دې آیاتونو سره د خپله ژبه مبارکه اړوله او دا آیاتونه به یې سره اړول او را اړول، د دې په خاطر شي را چې هیر نشي او د ما په یاد او په حفظ باندې پاته شي. بیا څه وسو؟ بیا خدای جل جلاله آیت ورته راولېږو. هغه آیت شریف یا آیت شریفونه دا و چې خدای جل جلاله ورته وویل لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه صدق الله مولانا العظیم. ای د خدای جل جلاله رسوله تو خپله ژبه مه ښوروه په دې آیتونو باندې لتعجل به، د دې لپاره چې ته عجله او تلیوار پې باندې وکړې چې دا ولا را چې هیر نشي. ان علینا جمعه وقرآنه، بېشکه په موږ باندې د خدای جل جلاله فرمایي راټولېدا د دې قرآن کریم او تلاوت د دې قرآن کریم او بیا یې په موږ باندې د بیان د دې قرآن کریم چې خلکو ته یې ورسوو. یعنې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قرآن کریم په یادولو کې او په راجمع کولو کې او خلکو ته په رسولو کې دا د الله جل جلاله مستقیمه مرسته او کومک ورسره موجود. دا خبره چې ده دا قرآن کریم کې موجوده ده. دلته بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یاتې وویلې چې ښه صحیح ده چې خدای جل جلاله دغسې ویلي دي او له ما چې نه یېرېږي او بیرته نه را چې تویېږي، نو بس زه به هم له دې ایسته تلیواره نه پیکم، بس وحی ته به مې غوږ نیولی. بیا به وحی راتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته متوجه و. کله چې به وحی ختمه سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې شروع پې وکړه، ټول به یې یاد او ټول به یې هم زده و. اوس دا خبره دلته خو چې قرآن کریم نازل سو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، دا خو په 40 کلني کې پې نازل سوی و د عمر. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه مکرمه کې په داسې حال کې تیر کړو چې په ده باندې به وحیه راتله. دا یې څو کاله؟ دا یې تقریبا 53 کاله عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ووت. په 53 کال د عمر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې مدینې منورې ته هجرت وکړو. 10 کاله یې هلته تېر کړو، 63 کاله سو، بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو. نو دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې په دغه 14 کلنه دوره کې او د مدینې منورې په 10 کلنه دوره کې، په دغو دورو کې صحابه کرامو ته د یادولو او د حفظ کولو د قرآن کریم دا طریقه دا ورشروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه ورته د قرآن کریم آیاتونه دا ور یادول او په خپله باندې به یې څه کړو؟ په خپله باندې به یې د روژې مبارکې په میاشت کې جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ای جبریل امینه ته راسه غوږ راته ونیسه چې زه د خدای جل جلاله کلام په دا تېر 1 کال کې چې په ما نازل سوی دا درته واورومه
چې راچیر سوی نه بیا به جبرائیل علیه السلام غوږ ورته نیولی و او حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به قرآن کریم ورته اوراو. دغه تیر قرآن کریم چې په څو کلو کې به پې نازل و دا به ټول ورته تیر کو. بیا به جبرائیل امین ورته وویل چې بلکل صحیح ده غلطي نسته پکې. بیا به جبرائیل علیه السلام ځینې ولاړ. دغه خبره تفاسیرو لیکلي او ورسره یې دا هم لیکلي دي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو په هغه کال باندې د روزې مبارکې په میاشت کې 2 وارې جبرائیل علیه السلام ته دا قرآن کریم تیر کو. یو وارې وایي ورته ویلی شي جبرائیل السلام راسه چې زه دا قرآن کریم درته تیر کم چې د ما یار سوی نه یې او له ما چې ګډوډ سوی نه یې د ما امت خواران به بیا سرګردانه پسې ګرځي د خدای کلام او د الله جل جلاله امانت ده. جبرائیل علیه السلام ورته راغی. نبي علیه السلام یو وارې قرآن کریم ورته تیر کو چې دا څه پې نازل سوی و دا ټول. بیا وایي جبرائیل علیه السلام بیا ورته راغی په دغې روزه کې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول قرآن کریم په یادو ورته تیر کو. نو دلته په دې مکي ژوند کې قرآن کریم یادېدو حفظ کېدو او خلکو به یاداوه. مقابلې هم ورسره روانې وې خو د چا په وس کې نه و په دې خاطر چې چراغ را کې ایزید بر فیروزد اگر کس پوف زند ریشش بسوزد. علما ولیکلي دي وایي هغه څراغ چې خدای جل جلاله یې بلکې او الله جل جلاله یې ولګوي که څوک اورپکي ټوله ګیره به یې ورباندې وسوځي. دا د خدای څراغ ده. او یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. او دا خلق دا کفار دا اراده لري چې د خدای جل جلاله نور دا په خپلو خلو باندې دا مړ کړي مګر خدای جل جلاله بشپړاند او پوره کوونکی د خپل نور ده که څه هم کافران یې بد ګڼي او دغه نور چې خپور شي. د خدای جل جلاله نور او د الله جل جلاله کلام او د خدای وحی د خدای د رسول احادیث او د امامانو د اجتهاد هغه محصول او د فقه شریف د کتابونو او د عقایدو د کتابونو هغه متفق بها فیصلې دا که څوک استکوي وړنګوي دا د چا په وس کې نسته. خدای جل جلاله یې په خپله ساتي. دا د خدای دین ده. د چا هم په وس کې نسته چې دا له بینه یوسي. اوس دا خبره چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې چې مدینې منورې ته هجرت وکړ په دې هجرت کې یاتي هغه صحابه کرام چې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولاړو مدینې منورې ته. هغو صحابه کرامو خو هلته قرآن کریم یاداوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وحی راله بس هغه وحی به یې دوی ته بیان کړه او هغه وحی به صحابه دا پسې یادوله. او پاته سو هغه صحابه کرام چې په مکه مکرمه کې ځینې پاته وو او مسلمانان ایمان یې راوړی و هغه به بیا چې د وخت په تېرېدا سره کله راتو مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي په مدینه منوره کې و د انصارو له جملې چې یوه صحابي ته ورحواله کو چې د تا چې خو قرآن کریم ټول یاد ده دا سړی له مکې مکرمې نوی پسې راغلی ده دغه ته دا دلته ژوند کې چې کوم آیتونه نازل سوي دا نه دي ورته یاد دغه قرآن کریم ته دې سړي ته ور یاد که. نو هغه سړي به له هغه نوي مهاجر سره کومک کاوه کوشش به یې کاوه قرآن کریم به یې پې یاداوه په الفاظو به یې یاداوه عین شی به یې یاداوه. دغه مقصد د قرآن کریم د یادولو طریقه وه. تفاسیرو لیکلي دي چې په مسجد نبوي کې دومره د قرآن کریم د یادولو شور او زوږ جوړ سو دومره صحابه کرام د قرآن کریم په یادولو په استحضار باندې لګیا سو چې په دا مسجد نبوي کې به اخر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت مبارک کې به اخر ته غږ نه اورېدل کېدو او مقصودي خبره به چا یو له بل سره هم نسوای کولی د دې په خاطر چې د قرآن کریم هغه انګازې هغه ازانګې او هغه پژواک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له جماعته چې پورته کېدو چې هغه به تر اوسه پورې په تاریخ د بشریت کې چا نه ولیدلی. بیا جبرائیل علیه السلام راغی او نبی علیه الصلاة وتسلیم ته یې وویل چې ای د خدای پاک پیغمبره الله جل جلاله فرمایي چې دا صحابه ورته ووایه چې دا قرآن کریم سوکه سوکه تکرارویه ډېر په زوره او ډېر په شور باندې
دا مه سره تکراروئ، کوشش وکئ چې لږ یې سوکه ویایاسته. دا خبره دا تفاسیرو یوه دا خبره راخیستې. بله موضوع دا وه چې دا چې قرآن کریم خو به صحابه کرامو، نارینه صحابه کرامو خو به یاداوو. اوس دا خبره ډېره عجیبه او جالبه خبره ده چې ښځینه صحابیاتو د خدای د رسول هغه محبوباتو، هغه د خدای جل جلاله د پیغمبر بیبیانو او د صحابه کرامو هغه بیبیانو او مندو خوندو دغو ټولو به کوشش کاوه چې د خدای جل جلاله کلام دا یاد کړي. حتی تفاسیرو کې راځي چې د کوم صحابي چې به قرآن کریم یاد و، نو بیا به چې کومه ښځه پیغله وه او د واده اراده به یې لرله، نو یو صحابي ته به یې وویلې چې ای د خدای د رسول ملګرې او یاره، تا خو قرآن کریم یاد ده، نو داسې وکړه چې ما ته صرف قرآن کریم را یاد که، اتې به زه له تا سره نکاح وکړم. زه به له تا سره نکاح وکړم په دې شرط چې ته ما ته قرآن کریم را یاد کړې او را حفظ یې کړې. د ما د مهر او د ما د ولور په ځای باندې ما ته قرآن کریم را یاد که. زه پیسې نه کوم، زه مهر نه کوم، زه ولور نه کوم، د خدای کلام یادوم، دا راته یاد که، نور به زه له تا سره نکاح وکړم. بیا ډېرو صحابو له ډېرو مبارکینو ښځو سره نکاحګانې وکړې په دغه شرط باندې، او هغو ته یې د خدای جل جلاله کلام او د بشریت د لارښوونې هغه اساسي او بنیادي او بنسټیز او اصلي او آرنی قانون دا یې دوی ته دا ورساوه. هغه ښځې مبارکې هم د قرآن کریم په حفظ باندې مشرفې شوې. او بل دا خبره ده چې په دې صحابیاتو کې چې د خدای جل جلاله د رسول هغه لارښوونو ته بیا غوږ نیو، دا ښځې چې کومې وې په دې کې مثلا مشهورې چې کومې دي د قرآن کریم حافظانې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا په نکاح باندې ورکړه. دی هم قرآن کریم یاد کړی. او په دې جمله کې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح باندې ورکړه. دا هم د قرآن کریم حافظه وه. او ورسره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه بله بیبي حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها، هغې هم د قرآن کریم حفظ او استحضار کړی او د خدای جل جلاله کلام یې یاد کړی و. دا د نبي علیه السلام بیبي او د مسلمانانو مور وه. دا بله وه. اوس په صحابه کرامو کې مشهور صحابه کرام چې دي هغه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې قرآن کریم یاد کړی و، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې د خدای جل جلاله کلام یاد کړی و، حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې قرآن کریم به یاداو، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې د خدای جل جلاله د کلام شاګرد و، حضرت ابو هریره عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه چې د خدای جل جلاله کلام به یاداو. مختلف صحابه کرام له مختلفو قبایلو او زمرو چې دا لګیاو د خدای جل جلاله د کلام په یادولو باندې. دا وه د قرآن کریم د حفظ او د استحضار او د یادولو طریقه. اوس دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې موضوع تر څنګ د قرآن کریم لیکنه او کتابت او نوشته دا هم شروع کړ او د وحی لپاره کاتبان ونیول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. مشهور کاتبان چې دي هغه معلوم دي علماء کرامو ته چې هغه لکه حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه او حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرام. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمای یا ما به قرآن کریم کله چې به په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وحی راتله، زه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په څېره مبارکه باندې پوه سوم.
په څېره باندې به یې پوه سومه چې په مخ مبارک باندې به یې خولې را روانې شوې او دغه غاښونه مبارکین به یې دا به په کړه پیدا سو او په ده باندې به یو قسم تکلیف و شدت غوندې راغی. نو کله به یې زه یې خواته لرې ناست وم را بغلم د نبي علیه السلام له څنګه به کېنستم او که به د ده له څنګه ناست وم خوا د ناست به وم خوا د وم به ناست. کله چې به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی کیفیت ختم سو نو دلته به څه وسو؟ دلته به اتیای د نبي علیه الصلاة وتسلیم دا تکلیف به کم سو، روحیات به یې لږ تازه سو. له هغه بعد به ما څه وکړو؟ زه به راولاړ سم، یو اډوکی به مې راواخیسته او څه پاڼې ماڼې به مې راواخیستې، د خدای د رسول د خدای د حبیب خولې ته به مې کتل او دا به مې ویل چې د ما د ګران محبوب او د ما د معشوق او د خدای د پیغمبر له خولې ته ودرېږي اوس څه راوځي. د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم به ما ته آیتونه بیانول او ما به پسې لیکل. کله چې به ما ولیکل او تر پایه به مې ورساو بیا به وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویلې چې اوس یې ته راته بیان که چې دا د ما آیتونه چې ما درته بیان کړو او خدای جل جلاله رالیږلي دي دا تا په څه طریقه باندې لیکلي. نو ما به بیرته له سره شروع کړو، هغه کومه وحی چې به راغلی وه دا به مې ټوله ورته بیان کړه. که به مې څه غلطي پکې کړی وه یا به مې کوم جای ناسم لیکلی و نو بیا به یې ما ته راوښو چې دا جای اصلاح که، ما ته به یې هغه غلطیانې ټولې د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم اصلاح کړي. لکه څرنګه چې حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه په خپله باندې هم فرمایي چې یو وخت کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله نو دا د ما زنګون د ده تر زنګانه مبارک لاندې و. کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راله زنګون مبارک یې د ما په زنګانه باندې ایښی و نو دا پښه دومره دغه پښه مې دومره درنه سوه او دومره را باندې بوج سو چې زه په دې وډار سوم چې ولا پښه مې ټوک ټوک او تیکه تیکه نه شي. دا د وحی هغه دروندوالی او هغه شرافت چې خدای جل جلاله د خدای کلام ته ورکړی، هغه درندوالی او هغه عظمت چې خدای جل جلاله خپل کلام ته ورکړی، دا د قرآن کریم او د وحی هغه راتګ و. د وحی دغه طریقه وه چې کومه مقصد د وحی د حفظ او د استحضار موضوع وه او د وحی د لیکلو موضوع وه. اوس دا خبره چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې څه وسو له وحی سره، څه رقم حفاظت قرآن کریم کېدو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې څه وړ کېدو، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې څه وړ حفاظت کېدو، دا به بیا په راتلونکو خپرونو کې انشاء الله اورو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.